بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. پرون من دا اللہ پا توفیق سرا دا سورة الفاتحة تفسیر شروع کرو او بعض اهم خبری ابتدائی اغا بیان شیوی دا سورة الفاتحة فضائل او بعض مسائل او بیا موږ د استعاذې خبره کړې وه د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې ترجمه د پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلې شوي ورپسې بیا بسمله ده بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې ډېر مهربانه او همیشه مهربانه دی یا دا چې عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی او زمون خبره هم دغې کې روانه وه بسم الله د الله دا نوم چې دی الله دا اخیستی شوی دی د اله نه مشتق دی د اله نه اله په عربۍ کې مألوه ته ویلی کېږي معبود ته چې بندګي کېږي او دا د الله ذاتي نوم دی یعنې هغه نوم دی د الله چې د الله هر قسم صفت ثابته نوم نه دې دپاره به وي الله رحمان دی الله رحیم دی ځکه بعضو علماو دا ویلي دي وي دا اسم اعظم دی حدیث کې راځي که نه چې چا په دعا کې اسم اعظم یاد کړو د الله د عظیم نوم نو الله رب العزت د هغه دا دعا قبلی نو هغه دا نوم دی الله او مطلب د دې دی معبود چې بندگی کیږي هغه رب چې د هغه بندگی کیږي په حق سره هغه الله دی الرحمن الرحیم انشاءالله د دې ښه تفصیل به په سورة الفاتحه کې راشي هلته به موږ ذکر کو الرحمن الرحیم ښه دا مسله یاده کوي چې کله هم سورت شروع کې د قرآن کریم نو اوله کې به بسم الله وی یو قرت شروع کول دي قرت شروع کول موږ پرون خبرو کړه ته اعوذ بالله او چې سورت شروع کې به بسم الله وی او که چېرته تلاوت د منځ نه شروع کې او بسم الله دې ونه وي اعوذ بالله دې وي ډایرکټ تلاوت شروع کو نو څه حرج پکې نشته خو که سورت شروع کې بیا بسم الله وی اولې د سورتونو په دې منځ کې دا بسم الله راځي دا د دې دپاره چې د سورت او د سورت په منځ کې فرق راشي او حدیث کې دا راځي یو روایت کې داسې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته به د هغه وخته پورې پته نه وه چې دا سورت پوره شو چې څو پورې به بسم الله نه ورغلی بسم الله ورغلی به مطلب دی چې دا بل سورت وشروع کېږي نو بسم الله به د هر سورت په اوله کې وي بیا دا مسله ورسره یاده کوي چې بسم الله ځان له مستقل آیت دی دا د دې سورتونو سره نه شمارېږي لکه موږ پرون وویل چې سوره فاتحه کې څو آیتونه دي اووه آیتونه دي اووه آیتونه بغیر د بسم الله نه اووه آیتونه بغیر د بسم الله نه په هغې موږ بعض دلایل ذکر کړي یو دلیل په هغې باندې دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې الله وایي حدیث موږ ذکر کړو چې قسمت الصلاة بیني و بین عبدي نصفین ما دا منځ د سوره فاتحه تقسیم کړې ده زما او د بنده په منځ کې نو کله چې بنده ووایي الحمدلله نو که چېرته دا د سورې فاتحې آیت وي نو بیا به شروع دي ځینې کې چې کله بنده ووایي بسم الله دغه شان قرآن کې حدیث کې راځي عفوا رسول صلی الله علیه وسلم وایي قرآن کې یو سورت دی ان سورة فی القرآن 30 آیه قرآن کې یو سورت دی 30 آیتونه دي پکې لوستونکي دپاره سفارش کوي تر دې چې الله یې وبخي دا حدیث امام نسائی راوړی امام ابو داود راوړی او هغه دی تبارک الذي بیده الملک نو که چېرته بسم الله د سورتونو سره د آیتونو سره ثابت شمارلی کېدی د سورت د آیتونو سره نو بیا به رسول وسلم ویلی چې یو 30 آیتونه یا به ویلی چې هغه سورت دی بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک و بسم الله جدا ذکر کړ نو دا دلیل لی په دې باندې چې بسم الله د ځان له مستقل آیت دی
دا به د سورت آیتونو سره نه شمارلی کیږي. ها یو سورت په منځ کې راغلی دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. دا سلیمان علیه السلام خط چې کوم هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شوي، هغه د سورت په منځ کې واقعي په منځ کې راغلی دی، نو ځکه هغه شمارلی کیږي په سورت کې. نور د سورتونو په ابتدا کې چې بسم الله راځي دا به آیت نه شمارلی کیږي د سورت سره. اگر که بعض علما دا وایي چې دا آیت دی او دا داسې مسلې دي چې د دې دلاسې دومره غټه جاښه جوړول نه وي پکار. او بعض علما وایي چې دا د سورت سره شمارلی کیږي او خپل دلایل هغو بیانوي. هېڅ خبره نه که څوک د هغوی په دلایلو مطمئن وي، خو چې سړی پکې سوچ وکړي نو دا خبره ډېره مضبوطه ښکاري چې بسم الله د هر صورت د آیتونو سره نه شمارلی کیږي، د ځان له آیت دی. بله مسله ورسره دا یاده کوي په مانځه کې بسم الله په پټ هم ویلی شي او په جهر سره هم ویلی شي او په دواړو باندې دلایل شتي، په دواړو باندې دلایل شتي. اگر که اکثر طریقه هغه دا کول پکار دي چې بسم الله په پټه وي، کله ته الله اکبر ووایې الله اکبر او بیا سبحانک اللهم ووایې، اعوذ بالله خو به ته په پټه وایې، خو موږ پرون مسله ذکر کړه بسم الله به ورسره په پټه وایې، الحمدلله نه به شروع کړي که جهري مونځ او چې سري مونځ خو واضح ده چې ټول تلاوت ته په پټه کې. نو دې باره کې هم حدیث دي، لکه یو روایت کې راځي ام سلمه رضی الله عنها وایي، امام ابو داود دا راوړی دی، ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم یو پیر مانځه کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم او مخکې مونځ دلیل دی په دې باندې چې په جهر سره یې ویلي ده. او دغه شان بل طرف ته دلایل په دې باندې هم شتي چې بسم الله په پټه ویل پکار دی، لکه حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، هغوی ما په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شاته مونځ وکړو، په ابوبکر پسې، په عمر پسې، په عثمان رضی الله عنهم. نو هغوی به مونځ تلاوت شروع کوو په زور سره د الحمدلله رب العالمین نه، یعنې بسم الله به په پټه ووایي، الحمدلله به په زوره وي. او دا اکثر طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ده، اکثر طریقه چې هغه بسم الله په پټه وي. خو کله نا کله سړی بسم الله په جهر سره ووایي دې کې څه حرج نشته. اگر که د بعضو علماو دا فتوه ده وي بسم الله به په جهر سره وي همیشه، څه کومه ګټه مسله نه ده. لکه اوس ګوره د مصر دا خلک چې دي او دغه طرف ته بعض ملکونه دا هغسې د علماو دا فتوه ده چې بسم الله به په منځه کې جهري منځونو کې به په جهر سره وي. نو که تاسو دلته لیدلي کله نا کله دوی دویمه جمع چې ورکوي د مصریان، نو دوی پکې بسم الله په زوره وایي، په جهر سره وایي. دا هم ثابت دی، هېڅ خبره نه ده. او سبحان الله ګوره د علم فایده، د علم فایده هغه دا ده لکه اوس یو سړی منځه ته ورمخکې شو او جهري مونځ دی او هغه د الحمدلله نه مخکې بسم الله هم په جهر سره ووایي، نو ته بیا اعتراض نه کوې ځکه چې ته دې مسلې نه خبر یې. خو چې کله ته خبر نه یې ته به بار ته راوځې خلکو نوي نوي مسلې راوستې چې ګورې دا خلک په دین نه پوهېږي او دی پکې نن نوی کار وکړو. نوی کار هغه نه دی کړی، هغه دا کار هم صحیح دی، مشکل پتا کې او ته د دین نه یې خبر، ته د مسلې نه یې خبره، ته صرف دقه وایې چې بس دین دقه دی څومره چې پرې زه پوهه یم او څه چې ما ته خوښ شوي دغه دین دی، دې نه علاوه چې را کوم خلک لګیا دي دا ټول په ګمراهۍ کې لګیا دي والعیاذ بالله، صرف زه برابر یم، صرف زه په نیغه لار یم. او مشکل دی چې سړی په خپله طریقه هم نه پوهه او هغه دا خبرې کوي. نو بسم الله په پټه ویل په جهري منځونو کې دا اکثر طریقه ده. او کله نا کله کې سړی په جهري منځونو کې د سورې فاتحې سره په جهر سره ووایي، امام د منځ کې او هغه بسم الله ورسره په زوره ووایي، نو دا هم ثابت دي. خو کله نا کله او که څوک پې همیشوالی کې لکه بعضو عوامو د علماو نه اورېدلي چې بسم الله په زوره وایي، هغوی په مخه په زوره وایي په جهري منځونو کې چې کله امامتي ورکوي، نو اعتراض پې ته داسې نشي کولی چې کار ستا غلط دی. پوه یې که چې د رسول وسلم اکثر طریقه چې دی هغه دا و چې بسم الله به په پټه وي. خو داسې رد پې نشي کولی چې نه جي ته خو نه پوهېږي او ته په غلط روان یا ته ګناهګار یا ته ستا مونځ ونه شو، دا مونځ کېږي ورسره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلي شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې ډېر مهربان همیشه مهربان دی. الحمد لله رب العالمین، ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي چې
چې پالونکی د ټول عالم دی. الحمدلله. حمد دی صورت یو نوم دی صورت الحمد، مونږ پرون ذکر کړو. د دې حکمت ته وګوره او دې خبره کې سوچ وکړه چې د الله رب العزت دا عبادت دومره خوښ دی چې د قرآن ابتدا د دې نه کړې ده. د الله دا خوښه ده چې بنده د هغه حمد او ثنا ووایي. نو د قرآن په اوله کې تا ته طریقه وښوه چې څنګه به د الله رب العزت حمد وایي، څنګه به د الله رب العزت ثنا بیانې، دا تا ته د اول سر نه وښوه. د الله رب العزت لوی نعمت په نعمتونو کې هغه دا دی چې موږ ته د دین او د دیندارۍ او د عبادت طریقه ښوولې ده. د دې قسمه آیتونو د نازلېدو نه مخکې انسان ته دا نه و پته چې دی به د خپل رب حمد او ثنا او شکر څنګه ادا کوي. نو الله رب العزت د قرآن ابتدا د دې نه وکړه. بعض نور صورتونه هم قرآن کې شته چې د هغې ابتدا د دې نه شوې ده. الحمد ګوره الف لام چې په عربۍ کې دې سره راغی معنی ده چې څومره اوچت صفات دي ټول پکې دننه راغلو. څومره اوچت صفات چې دي د کمال صفات دي رب العالمین د هغې خاوند دی. هر اوچت صفت کامل صفت په الله رب العزت کې دی او هر عیب او نقصان نه الله رب العزت پاک دی. که موږ داسې نشو ویلی چې هر اوچت صفت چې انسان کې هغه به د الله دپاره هم کمال وي، نه. لکه بعض خبرې په انسانانو کې د کمال دي خو هغه په نسبت د الله عیب دی. که انسان خوراک کوي دی روغ دی، اوبه څښي دی روغ دی، دا ښه صفت دی. واده کوي دی روغ دی، بچي کېږي دا ښه صفت دی. خو په نسبت د الله دا عیب دی. الله خوراک ته ضرورت نه لري، اسخاک ته ضرورت نه لري، واده ته ضرورت نه لري، بچي ته ضرورت نه لري، خوب پې نه راځي، ستړی کېږي نه، هېرېږي ترې نه، دا د هغه دپاره کمال دی. خو که چېرته انسان دپاره داسې کړي چې انسان نه اوده کېږي، انسان خوراک نه کوي، انسان اوبه نه څښي، انسان بچي نه کېږي، دا عیب دی، کمال نه دی. نو هر د کمال صفت هغه د الله رب العزت صفت دی. ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. موږ ولې دا خاص پکې وایو؟ ګوره لله اصل کې دا الله دی، لام ورسره لګېدی. دا لام ته په عربي کې وایي لام الاستحقاق. لام دې دپاره دی چې الله دپاره دا صفات خاص دي، بل چا دپاره نشي کېدی، دا کېدی نشي. یاده کوي دا خبره، چېرته داسې مخلوق نشتی چې د هغه دپاره د ټول د کمال صفتونه وي. لازم به په ده کې څه نه څه نقصان وي، لازم به په ده کې څه نه څه کمزورتیا وي. یو الله دی، هغه یو خالق دی، یو رب دی چې د هغه دپاره ټول د کمال صفتونه دي. که موږ د یو چا ښه صفات بیانو که نه، څه صفات به وله بیان کړو چې ده کې دا ښه صفت دی، ده کې دا ښه صفت دی. خو داسې نشو ویلی موږ د مخلوق دپاره چې څومره چې د کمال صفات دي هغه ټول په دې مخلوق کې دننه دي. دا موږ نشو ویلی، دا صرف د الله دپاره ویلی کېږي. الحمدلله ټول د کمال صفات، دا ټول موږ ولیو دا ټول د څه ترجمه ده؟ دا د الحمد لله. موږ خاص د الله دپاره، دا خاص ټکی پکې د کوم ځای نه راغلی؟ دا اعلام د لاسه لله. نو ټول د کمال صفات خاص الله لره دي. الحمدلله. بیا دا خبره یاده کوي د الله حمد په دوه قسمه دی. مونږ چې د الله د صفات بیانو که نه، دا په دوه قسمه دي. د الله ثنا مونږ بیانو، د الله حمد بیانو. یو دا چې رب العالمین په مونږ باندې احسانات دي، مونږ له نعمتونه را کړي دي، مونږ سره یې ښېګړې کړي دي، ځکه مونږ د الله حمد او ثنا وایو. دویمه د الله حمد او ثنا که الله چاله څه ورکړي دي او که نه دي ورکړي، د رب العالمین ذات داسې دی چې د هغه دپاره به حمد او ثنا وایي. د هغه ذات دومره د کمال دی چې ته به د هغه دپاره حمد او ثنا وایي. داسې نعمتونه شته چې الله موږ له نه دي را کړي او په هغې کې هم د الله حکمت وي که نه، هر څه الله را کړي دي. ما پرون تاسو ته څه ویلو چې وده به یې هر څه الله را کړي دي، بیا هم موږ د الله حمد وایو، بیا هم موږ د الله ثنا وایو. ځکه چې موږ د الله حمد او ثنا په دې نه وایو یوازې چې الله موږ سره احسانات کړي دي، خو موږ د هغې د لاسه هم وایو،
خو یوازې دغه نه د رب العالمین ذات داسې دی هغه رب داسې کمالات والا دی که تا له څه درکړي دي او که څه نه درکړي خو ته به حمد او ثنا وایې نو د الله حمد ویل دا په دوو طریقو سره شو بیا ګوره د انسان چې کله موږ شکر ادا کوو نو د انسان شکر موږ په دې ادا کوو ځکه چې موږ سره څه ښه وکړي نو موږ ورته شکریه ووایو د رب العالمین شکر موږ ادا کوو که یو شی راله راکړی دی او که یو شی نه دی راکړی ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې به کله سخته راله او داسې حالات به پرې رالو چې هغه د انسان نه خوښ بیا به الحمدلله علی کل حال بیا به الحمدلله ګوره مخلوق چې کله موږ شکریه ادا کوو نو هغه موږ ادا کوو چې مخلوق موږ سره څه ښه وکړي احسان یې راباندې بیا موږ هغه ته شکریه ووایو رب العالمین که موږ له څه راکوي او که نه راکوي خو موږ د هغه شکریه ادا کوو ځکه چې هغه څه چې نه راکوي هغه یو څو دي او څه چې راکړي دي چې زموږ ورته نظر نشته هغه بې شماره دي ورسره دا مسله یاده کوي د الله حمد او ثنا ویل شکریه ادا کول د الله شکر ادا کول دا خو عبادت دی دا به لازم کی خو دا یاد ساته مخلوق چې د سره ښه وکړي د هغه به م شکر ادا کړي دا هم عبادت دی دا طریقه موږ ته شریعت ښوولی دی او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی د رسول الله وسلم وایي د الله شکر نه ادا کوي هغه کس چې هغه د مخلوق شکر نه ادا کوي مخلوق چې د سره ښه وکړي شکر به ادا کوي درشان یو حدیث کې راځي صحیح حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي من صنع الیکم معروفا فکافئوه وایي که چېرته څوک تاسو سره ښه وکړي نو بدله یې ورکوئ یعنې بدله کې ورسره ښه کوئ او که چېرته ستاسو وس نه رسي د هغه سره د ښه کولو نو دعاګانې وله غواړئ دا بیا بدله شوله د ښه کولو نو دا طریقه موږ ته شریعت ښوولې ده او دا طریقه د درون مسلمان اصیل مسلمان طریقه ده چې څوک د سره ښه وکړي ته به شکریه ادا کړې او بیا به کوشش کې د هغه سره د ښه کولو او که وس دې نه رسي د هغه سره د ښه کولو نو په شیشه به د هغه دپاره دعاګانې غواړي خو دا خبرې به نه کې چې زموږ نه به یې څه مطلب او موږ د دې لایق او لازم به یې کوي او د هغه نیکه به هم کوي او د هغه پلار به هم کوي دا د هغه خلکو خبرې دي چې هغوی د دین نه دي خبر بله مسله ورسره دا یاده ساتئ د الله حمد او ثنا د هغه وخته پورې صحیح نه ویلې کېږي چې څو پورې د زړه د کومې نه د الله سره د محبت نه وي اوس یو سړی په جوه باندې د الله حمد او ثنا وي او محبت یې ورسره نشته دا څه حمد او ثنا شو نو ته به حمد او ثنا وې سره د محمود سره د محبت نه محمود هغه چا ته ویل کېږي چا چې حمد ویلی کېږي سره د دې نه چې ته به د الله رب العزت سره محبت ساتي داسې محبت چې هغه به د زړه د کومې نه محبت وي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي انس بن مالک حدیث دی امام احمد راوړی دی امام مسلم هم راوړی وایي کله چې بنده څه شی وخوري یا څه وڅکي او په هغې پسې بیا د الله حمد ووایي رب العالمین د دې بنده نه راضي کېږي د الله د عبادت دومره خوښ دی دغه شان حدیث کې راځي والحمد لله تملأ الميزان الحمدلله ویل یوازې د دې دومره اجر دی چې د قیامت په ورځ به تل د نیکیانو دې دلاسه ډکه شي د الله د عبادت دومره خوښ دی هر وخت د الله حمد او ثنا وایي او هر وخت د الله شکر ادا کوي که هر قسمه حالات بلې دا چې زموږ د الله سره ګوره داسې د بندګۍ څه عقد نه دی شوی چې که الله زموږ ارمانونه پوره کول څه چې زموږ زړه کېږي بس بیا به چې موږ راځي کوشش دا کوه او سوچ دا شروع کړه چې الله به زموږ نه راځي او که نه به یې راځي موږ ته په هر حال کې راځي په هر حال کې ته راځي او په هر حال کې د الله حمد او ثنا چې د یو سړي بدن داسې شي که نه د ایوب علیه السلام قصه خو تاسو ته معلومه ده 18 کاله بیمار او داسې بیمار و چې سخت امتحان پې الله راوسته په دغه امتحان کې هم هغه د الله شکر ادا کوه د الله حمد او ثنا به یې دی دا نه چې کله زه مالدار یم د الله شکر به ادا کوم بچي د الله شکر به ادا کوم ژوند مې برابري مزدوري بیا به شکر ادا کوم تجارت صحیح روان به شکر ادا کوم ګینې نه دا بیا ستا د الله سره محبت نشتي کومه خبره چې اوس ما رک ساعت مخکې وکړه چې کله د الله سره محبت وکړه نه نو بیا به ته دې ته نه ګورې چې دا کوم نعمت ته غواړي دی دله درکړی دی که نه دی درکړی خو ستا د هغه سره دومره محبت دی چې په هر حال کې ته د هغه شکر ادا کړې او په هر حال کې ته حمد او ثنا رب العالمین
چې پالون کې د ټول عالم دی. دې موږ ترجمه کوو. اصل کې دا جمله د دوو حصو نه جوړه شوې ده، رب او العالمین. رب د ربوبیت ته اشاره ده. ګوره توحید یو توحید د الوهیت دی، هغه موږ وایو الحمدلله. هلته توحید راغی، یعنی الله یوازې ګڼل د بندګانو په کارونو کې. بندګان چې کوم عبادت کوي دا یوازې حق دی د الله. ربوبیت څه ته وایي؟ کوم کارونه چې د الله دي هغې کې الله یوازې دی، بل څوک ورسره شریک نشته. که باچایي شوه، مرګ راوسته شو، ژوند ورکول، روغ صحت ورکول، بیماری، خزانې، دا هر څه د الله سره خالص دی. نو ځکه موږ وایو رب العالمین. رب الله سبحانه وتعالی هغه د مخلوق پیدا کړی دی، ځکه ورته رب ویلی کېږي. بیا هغه دې مخلوق له تربیت ورکړی دی، نو ځکه هغه ته رب ویلی کېږي. په لغت عربۍ کې د رب معنی مالک هم دی، السید المطاع، هغه مشر چې خبرې اورېدی کېږي، دا مطلب هم دی. المصلح، اصلاح کوونکی. المربي، تربیت کوونکی. الرقیب، ساتنه کوونکی. دا ټولې معنی د رب دپاره راځي او دا د الله صفات دي. رب العالمین، پالونکی د ټول عالم دی. پالنه رب العالمین کوي د مخلوق. بیا پالنه په دوه قسمه ده، دا فایده یاده کړئ. یو پالنه د ټول مخلوق دپاره ده، انسانان، ځناور، پیریان، ملائک، ونې، بوټي، د ټولو پالنه څوک کوي؟ الله رب العزت کوي. موږ ګوره الله ساتي. خو که چېرته څوک دا وایي چې پلار او مور او تره او کاکا او بچی او ورور، نو دا اسباب دي. اصل پالنه کوونکی هغه رب العالمین دی. او چې کله الله رب العزت د یو چا په نصیب باندې څه لیکلي، که مرض شو، بله سخته شوه، که چېرته ته دا وایي چې مور پلار موږ پالي اصل کې، یا رور او بچی او ښځه، یا ښځه وایي خاوند، دغه مرض دې تا نه څوک بند کیږه. نو پالنه کوونکی هغه رب العالمین دی. او مخلوق چې څومره د ټول اسباب دي. زمونږ دا بچي دي، موږ چې کوم منډه دوی دپاره و، دا اسباب دي، نور الله رب العزت یې ساتي. او که چېرته د دا زړه درزېده بند شي، موږ به بیا ودرزو؟ دا د هغه رب په لاس کې دي چې هغې اصل ساتي، پالنه هغه کوي. موږ به څه وو، موږ به څه پالنه کوو. یو عام تربیت ته دا الله د کافر هم کوي، د کافر پالنه هم الله کوي. دویم خاص تربیت دی، هغه تربیت د نیکانو خلکو، د انبیاو، د صالحانو، د دیندارو. چا دا دینداره خلک په دې نیغه لار روان کړي دي؟ الله. دا دین ورته چا ښوولی دی؟ الله. په زړه کې د دین سره محبت چا پیدا کړی دی؟ الله. په دین باندې چا پوه کړي دي؟ الله. دا خاص تربیت دی، او دا تربیت الله رب العزت د نیکانو خلکو کوي. العالمین دا جمع د عالم ده، او موږ ترجمه کې دي چې پالونکی د ټول عالم دی، یا د ټولو مخلوقاتو دی. نو عالمین جمع د عالم ده. یو سړی سوال کولی شي چې الله داسې ولې نه وي چې پالونکی د عالم دی، نو جمع ولې راوړه عالمین؟ نو د هغې جواب دا دی چې د هر مخلوق ځان له عالم دی. انسانانو عالم دا جدا دی، د پیریانو ځان له دی، د بوټو ونو ځان له دی، ځمکه ځان له یو عالم دی، اسمان ځان له یو عالم دی، دنیا یو عالم دی، آخرت یو عالم دی. رب العالمین د دې ټولو عالمینو رب دی. اوس به ورسېدی که نه؟ دلته یو بله فایده ده، که ذهن ته مې راله کېدای شي بیا رانه هېره شي. د قرآن ابتدا د توحید نه شوې ده او ختم شوی په توحید باندې ده. څنګه؟ لکه موږ دلته ووایو الحمدلله، نو الله موږ وایو مطلب یې دی معبود چې خلک یې بندګي کوي. رب العالمین، پالونکی د ټول عالم دی. ته چې کله قرآن ختموي سورة الناس وایي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. کومه خبره چې د قرآن په اول سر کې ده، هماغه خبره د قرآن په آخري سر کې ده، توحید. رب العالمین به یوازې ګڼي د هغه په کارونو کې، د هغه سره په باچایي کې ذره برابر برخه د چا نشته، نه د بابا، نه د ولي، نه د ګټې، نه د ونې، نه د نبي، نه د ملایکو، نه د پیریانو. او دغه شان کم عبادت چې بندگان کوي دا خالص د الله حق دی، په دې کې د چا برخه نشته.
نو په دې خبره باندې قرآن شروع شوی دی او په دې خبره باندې ختم شوی دی. الحمدلله رب العالمین، ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي چې څه چې پالونکی د ټول عالم دی. الرحمن الرحیم، ډیر مهربانه همیشه مهربان دی، یا عام مهربان دی خاص رحم کونکی دی. الرحمن الرحیم دا الله نومونم دی او د الله صفتم دی د رحمت. اصل کې د دوانه صفات او نمونه دا مشتق دی د رحمت نه. الرحمن الرحیم او د رب العالمین د مهربانی خبره چې شروع کی نو نه ختمیدونکی بحث دی. او زما درسونه به واورئ کوم عام ورځو کې چې درسونه کوم او په هغې کې به تاسو واورئ چې د الله مهرباني څنګه ده. او ما الحمدلله د الله نومونه مستقل هم ذکر کړي دي په درسونو کې، هغه واورئ. الله په قرآن کې ورحمتي وسعت كل شيء، او زما رحمت پراخه دی هر شي ته. بیا یو سړی سوال کولی شي چې الرحمن الرحیم دواړو کې معنی د رحمت پرته ده، نو ولې دا نومونه یو بل پسې راوړو او فرق دی کې څه دی؟ ناول خدا یاده که موږ د تیر شوي آیت کې ووایي چې الله مالک د ټول عالم دی، الله رب د ټول عالم دی، الله پالونکی د ټول عالم دی. یاره چې الله مالک دی نو دا ملکیت او تربیت چې الله د دې مخلوق کوي دا څنګه دی؟ نو تا ته الرحمن الرحیم دا د مهرباني او د شفقت نه ډک تربیت دی. باچایي د الله ټولو د مهرباني باچایي ده، شفقت دی. او دې انسانانو ته لږې لږې باچایانې میلاو شوي دي. ویې ګورئ که عارضي مشر شوی لږ مال ولا الله ډېر ورکړی د دې انسانانو سرمن په بل طرف اړوي که چېرته خبره یې ونه منله. او یو باچایي د الله ده. سهار ماښام دا بندګان نافرماني کوي، بیا ولم نعمتونه ورکوي، بیا ولم تربیت کوي، بیا هم پالنه کوي. نو د رب باچایي او د هغه تربیت ورکول هغه د مهرباني او د شفقت دی. ای کې ظلم او زیاتې نشتی. ستا کوتاهیانې تا ته پکې معاف کوي، ستا هغې کمې زیاتې تا ته معاف کوي. ځکه په دې پسې دوه نومونه راوړو الرحمن الرحیم. فرق دې کې څه دی؟ مشهوره خدای ده علماوی الرحمن مطلب عام مهربانه، الرحیم خاص مهربانه. نو الله په دنیا کې عام مهربانه دی، په کافر هم دی، په مسلمانان هم دی، په زناور هم دی، په هر چا دی. ځکه دنیا کې خو ټول لګیا دي. الرحیم الله خاص مهربانه دی په آخرت کې، نو مؤمنانو باندې و مهرباني کوي، په نورو خلکو باندې کوي. دا مشهوره ده. الرحمن دې کې مبالغه ده او ټکي هم ډېر دي. او دا په عربي کې یو قاعده ده وي زیادة المبنى تدل على كثرة المعنى، چې کله په یو ټکي په یو لفظ کې ټکي ډېري نو معنی هم ډېره. الرحمن عام مهربانه دی. چا دا ویلي دي دا فرق او دا زړه ته پرېوځي. الرحمن پراخه مهرباني والا. نو بیا دا مهرباني د الله د څه وخته پورې ده؟ نه، الرحیم همیشه مهربانه دی. نو دې کې دغه معنی شو. نو رب ډېر مهربانه دی او همیشه مهربانه دی. دا فرق پکې هم کولی شي او دا مناسب دی. بله دا خبره یاده کوي د رب العالمین مهرباني ته به صرف ډډه نه لګوي. ګورئ د هغه نه به یریږي هم، امیدونه به هم ساتي چې الله مهربانه دی، یریږي به تم ځکه چې الله عذاب هم ورکوي. او دا خبره قرآن کې په ډېرو ځایونو کې ده، تقریبا په 4-5 ځایونو کې دا خبر راغلې ده او حدیثونو کې هم ده. الله مهربان هم دی، الله عذاب هم ورکوي. غافر الذنب وقابل التوب، الله ګناهونه بخي، توبه قبلوي. صرف په دې ته ډېر نه لګي، آیت مخکې پوره کړه شدید العقاب، سخت عذاب هم ورکوي. ګورئ سورة الرعد کې الله وایي وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. او رب ستا سره د دې خلکو د ظلمونو دې خلکو ته بخښنه کوي. په دې به خبره نه بندې وإن ربك لشدید العقاب، او رب ستا ګوره سخت عذاب هم ورکوي. نو یوازې به دا نه چې الله رحیم دی والله رحمان دی والله مهربان دی، دا موږ منو الله مهربان دی والله عذاب هم ورکوي.
او صرف به دا نه وایي چې الله عذابونه ورکوي، دا به ورسره ووایي چې الله مهربانه دی. نو د الله نه به یریږي هم او د الله نه به امیدونه هم ساتي. په عامو درسونو کې موږ په دې باندې ډېره خبره کړې ده. مالک یوم الدین، اختیارمند د ورځې د جزا دی، یا اختیارمند د ورځې د آخرت دی. مخکې الرحمن الرحیم، الله مهربانه دی او ډېر مهربانه، همیشه مهربانه دی او ډېر مهربانه دی. ورپسې وایي الله مالک دی د ورځ د آخرت. د دې لپاره چې داسې نه ډېر امیدونه دې پیدا شي او یره دې د زړه نه وځي، نو ډایري کې درته ووایي ګورئ او دغه رب به در سره حساب هم کوي په آخرت کې. دا نه چې بس تا ډډه لګولې چې الله رحیم او رحمان. الله رحیم او رحمان دی خو حساب کتاب هم دی. الله رحیم او رحمان دی خو حساب کتاب هم دی. په پولي سیرات باندې تېرېدل هم دي. د نیکیانو د بدیانو تلل به هم کېږي، عملنامې به هم تقسیمېږي، جهنم هم شتي، عذابونه هم شتي، د الله ناراضه کېدل هم شتي، د الله په غضب کې کېدل هم شتي. یوازې یو طرف ته مه ګوره. مالک یوم الدین، الله مالک دی د ورځې د جزا. مالک دا اصل کې دا ټکی اخیستی شوی دی د الملک نه یا الملک، دا باچایي ته وایي. نو اصل کې ملک چې دی که نه او مالک هغه رب العالمین دی. اذ لا مالک الا هو، د الله په شان مالک او ملک بل نشتی. او که چېرته موږ یو مخلوق ته مالک او ملک وایو که نه، نو دا علی سبیل المجازي، دا خو مجازي موږ خبره کوو، دی خو وختي توري. نور اصل مالک چې دی هغه الله دی. او مزه پورې هم کوي دا بچایي او دا مالک نوم پورې خون کوي، دا ملک نوم په هغه پورې خون کوي. زما او ستا به څه بچایي؟ ګوره زما او ستا بچایي ته وګوره، څه وخته پورې په باز څه کې نو دا څه بچایي شو؟ څه وخته پورې په باز څه کې د دې بچایي به موږ څه صفت کړو؟ زما ځمکه، داسې په ډکه خولې ووایي زما، ستا نه مخکې وي دا د بل چا، بیا دا به د بل چا. ټوله ځمکه نه، دغه مرله دوه مرلې، کنال دوه کناله، جریوه، بس ځکه باچایي ته ته برې تاوې راتاوې، دا څه باچایي ده؟ دا خو وختي طور موږ مجازي طور سره دا وایو چې او دا سړی د دې مالک دی، معنی چې فی الحال د ده په ملکیت کې دا ځای، دا ګاډی، دا مال د ده په ملکیت کې، بس فی الحال. نور د سبا موږ ته پته نه شي چې سبا به څه کېږي. سبا کېدی شي دی مړي، سبا کېدی شي بل زورور راشي او د ده د هر څه وایي، داسې هم کېدی شي. او سبا کېدی شي په ده ثابته شي چې دی دروغجن و، د اصل کې د ځای و، نو ده څه باچایي نه شوه. نو په دې ګورې دوکه نه شي. او که موږ غټه باچایي یاده کړو، نو غټه باچایي په ملک باندې باچایي کول دي، دا غټه شوه که نه؟ دا څه غټه شوه؟ ملک باندې باچایي کول. څه وخته پورې ډېر باچایان زموږ په مخکې مړه شوي دي، ډېر باچایان، خو ګډ ګډ باچایان، قسم زورور باچایان دې دنیا نه تللي دي، اوس کې نشي کېدي، کیسه ختمه شوه. بله چې باچایي د هغوی د باچایي بیا هم حدود و، دې زندیزې پورې دی باچا دی، اخوا نه دی، اخوا بل څوک دی. نو اصل کې حقیقت کې الملک او المالک هغه څوک دی؟ هغه الله دی. بیا آخرت کې خو باچایي خالص د الله ده، ځکه ورځ د آخرت خاص ذکر کړي. سورت غافر کې راځي یوم هم بارزون لا یخفى علی الله منهم شیء. قیامت پر ورځ به دا خلک الله ته ښکاري، هېڅ هم پټ نه وي په الله باندې. لمن الملک اليوم، الله به آواز وکړي نن باچایي د چا ده؟ هېڅوک به جواب ورکولو والا نه وي. جواب یې دقه دی لله الواحد القهار، باچایي به یوازې د الله. سورة الفرقان کې الله وی الملک یومئذ الحق للرحمن، هغه ورځ باچایي خالص حق دی د رحمان، د بل چا پکې څه نشتي. دې کې یو بله فایده درته ذکر کړم، زړه ته مې راله، زه کله ناکله یم زه به روان درس کوم مختصر، کله مې بیا زړه نه کېږي زه چې څه فایده ذکر کړم. الله وی
دی ایت په شاته کوم ایت دی؟ نو ځکه کتاب ته وایي کله کله قرآن ته ګورئ توجه برابري. د دې نه شاته کوم ایت الرحمن الرحیم، بیا وایي باچا دی، بیا وایي باچا دی. نو دې ذکر دا فایده ده، باچایي د الله مهرباني ده. زما ستا یو څو فوټه ځمکه یي، انچه خو دې څوک دې کې اخوا دې خو وکړي چې د دماغ وله شیندو که نه شیندو. دغه زموږ باچایي ده، یو باچایي د الله ده، د هر څه د هغه دي او موږ څومره نافرماني یې د هغه کوو. نو باچایي د الله، هغه مهرباني د الله ده او رحم د الله دی او کرم د الله دی او دا هم د الله احسان دی چې هغه زمونږ باچا دی او زمونږ معبود دی او زمونږ رب دی او خزانې د رزق د هغه سره دي. و سوچ وکړه چې دا انسان د دې یو څو فوټه ځمکې سره د یو څو روپاټو ریالونو ډالرو سره د دومره سرکشه دی. که چېرته د انسانانو دا رزق د انسانانو په لاس کې وی او که چېرته دا عزتونه او ذلتونه د انسان په لاس کې وی او که چېرته دا روغ صحت او بیماري ورکول د انسان په لاس کې وی، موږ به څه حال بیا یو منټ ژوند به موږ نه تېر کړی. یو د چا سره طبیعت نه لګېدی، رزق مې بند کا، لږ رزق مې بند کا، ذلیله یې کا، بیمار یې کا. سره دی چې رزق د الله دی، هر څه د هغه دی او زموږ دا حال دی. کوشش کوو چې به بنده باندې هغه رزق من کو چې الله یې وله ورکوي. نو که چېرته رزق زموږ په لاس کې وی او بندولې زموږ لاس کې وی، چې ګوره بیا به انسانانو څه کولی. نو دا هم د الله احسان دی چې هر څه د هغه په لاس کې دي. الحمدلله. ها یو فایده یې ده که حدیث کې راځي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په نومونو کې بد نوم د الله چې ډېر بدي شي، یو پکې دا دی رجل تسمى بملك الاملاک یا ملک الملوک، د باچایانو باچا. دا نوم د الله بدي شي، دا ناروا دی. او فارسی کې ویل کېږي شاهنشاه. شاهنشاه، شاهنشاه څه مطلب دی؟ باچایانو باچا. د باچایانو باچا خو الله دی، د باچایانو باچا الله دی. دا قسم نومونه دا غیر مناسب دي او دا منع دي. مالک یوم الدین، الدین، الدین په اصل کې عربی کې حساب کتاب ته وایي. ارأیت الذي یکذب بالدین، دین نه مراد دلته هغه دین نه دی چې دین اسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وویل تا هغه کس لیدلی دی چې هغه حساب کتاب نه مني. او ځکه عربی کې خلک وایي کما تدین تودان، څنګه چې کوي داسې به درسره کېږي. او حدیث کې راځي الکیس من دان نفسه، هوښیار سړی هغه دی چې ځان وتلي، ځان سره حساب وکړي. نو د قیامت یو نوم دی یوم الدین، ورځ د جزا، ورځ د حساب کتاب. الله اکبر. دوه خبرې دي. یوه د دې نه شاته آیت کې څه و؟ زر وایه لږ الرحمن الرحیم، الله مهربانه دی. نو تا ته ووایي مهربانه دی خو حساب به هم کوي. نو بیا پکې بله خبره پرته ده، د حساب نه دومره مه یېرېږه چې د الله نه دې امید پرېښي. هغه الرحمن الرحیم هم دی، ځکه یې په رحمان پسې دا راوړو. هغه سلفو کې چې یو عالم کله د آخرت سختې بیانولې او باندې چې پاسېدو، وی حساب به څوک کوي؟ وی الله به کوي، بې بخلي امید د الله نه سره د یېرې. مالکی یوم الدین څه ترجمه ده؟ باچا د ورځې د حساب کتاب دی یا واکمن د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا بندگی کوو من او خاص تا نه مرسته غواړو. ګوره مخکې چې کله دا بنده لګي او د الله حمد او ثنا یې وي، نو پسې لکه د یو الله ته خطاب نه کوو چې الحمد لکه، حمد او ثنا ستا ده، او ته ربي او ته رحمان او ته رحیم، نه عامه خبره روانه وه. الله مهربانه دی، الله رب دی، الله مالک دی.
اوس دې ځکه الله ته وایي خطاب ایاکه یا الله موږ ستا بندګي کوو. ولې دې اکدم دا بنده الله ته خبره شروع کړه چې ستا بندګي کوو؟ علما وایي چې کله دا بنده لیږي که نه او د الله شان بیانوي لکه څنګه چې تېر شوي ایتونو کې بیان شو، نو دومره محبت یې د الله سره پیدا شي چې بیا ډایرکټ د الله سره خبره شروع کړي. نو کله چې موږ د الله د صفات او شان واورېدو نو خطاب الله ته شو ایاک نعبدو، خاص موږ ستا بندګي کوو یا الله او خاص ستا نه مرسته غواړو. ایاک نعبدو دا خبره ولې دلته وکړه؟ د دې دپاره چې دا کم صفات چې د الله بیان شو او د اوچت شان چې بیان شو دکه رب د عبادت لایق دی، بل څوک لایق نه دی. الحمدلله ټول د کمال صفتونه د هغه دپاره دي. صحیح شو؟ رب دی د ټول جهان، مهربانه دی، مالک د ورځ د آخرت دی. نو بیا بندګي څنګه بل چا کې؟ بندګي به خالص ته چا کې؟ الله. نه د نبي، نه د ولی، نه د ملائکو، نه د انبیاو، نه د نیکانو، نه د ګټونو. بندګي خالص یا الله موږ ستا کوو. او دې کې ډېر خلک دروغ هم وایي، د کومو خلکو چې عقیده شرکیه او کفریه او د الله سره مخلوق شریک کړی په عباداتو کې، او دروغ وایي. دروغ څنګه وایي؟ په خولې یو څه دي او کوي بل څه. ایاک نعبد، یا الله موږ ستا خالص بندګي کوو. او د الله سره په عبادت کې پیغمبر هم شریک کړی، اولیاء الله هم شریک کړي، ګټور هم شریک کړي، نو ده پوره عمل نه دی کړی. ایاک نعبدو، خالص بندګي کوو موږ ستا. نو کله چې په الله باندې ثنا ووې نو اوس یې الله ته ډېر نږدې شو، نو خطاب یې الله ته شروع کړو ایاک نعبد، ستا بندګي کوو موږ یا الله. داسې ولې ونوي چې ستا بندګي کوم، وایي ستا بندګي کوو نعبدو موږ ټول؟ جواب د هغې دا دی، یو جواب دا دی چې یوازې زه د الله بندګي خو نه کوم. ډېر خلک د الله بندګي کوي. دویمه دا چې عجب رانه شي چې یوازې زه یم، بس صرف زه دیندار یم. نه نه الله موږ ستا بندګي کوو. ایاک نعبدو، خالص ستا بندګي کوو. اصل کې طریقه دا ده چې فعل مخکې ذکر شوی دی او فاعلم چې منګه بندګي کوو خالص تا، هغه مفعول مخکې ذکر شو. وی ستا بندګي کوو من. ولې داسې ووایې؟ دې کې فایده در ووته چې یا الله خاص ستا بندګي کوو من، ستا نه علاوه د بل چا بندګي نه کوو. خبره صرف په دغې کې راټوله شو چې بندګي خالص هغه د الله دپاره، الله نه علاوه بل چا دپاره نه کېږي. الله اکبر. عبادت بیا څه ته وایي؟ لنډ تعریف یې دا واله، هر هغه کار، هر هغه وینا، هغه پټه او که ښکارئ چې د الله خوښئ د هغې کول عبادت دی. هر هغه وینا، هر هغه کار که پټي که ښکارئ چې د الله خوښي هغې ته عبادت وایي. ورسېدی پې که نه؟ او دا به ورسره لازم قید لګوو چې د الله خوښي. ولې؟ نه 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 ګوره که چېرته موږ دا ووایو چې هر کار او هره وینا چې ته کې د عبادت دی د دین په نوم، نو بیا د دې بدعاتو سره به څه کوو؟ بدعات خو د الله نه دي خوښ. په دین کې نوي کارونه یې خوښ دي، نو بیا به هغې ته م عبادت وایي؟ نو هغه عبادت نه دی. ځکه به پکې دا خبره کوي چې هر هغه کار او وینا که پټی که ښکارئ چې د الله خوښئ. او دا محبت عبادت په اصل کې څه ته وایي؟ د الله مخکې ځان انتهایی عجزه کول او د هغه سره محبت ساتل، دا کامله بندګي د الله ده. یعنې ته عبادت د الله کې د عبادت څه مطلب شو؟ د الله په مخ کې ځان ذلیله کول، ځان عجزه کول، سره د محبت نه چې د هغه سره په محبت کې ته فاني شي، سره د اخلاصه هغه څه وکړې څه چې د الله خوښ. او هم د دې لپاره موږ پیدا شوي، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله پیدا کړي د انسانان او پیریان دې لپاره دي. په بل ځای کې الله وایي بل الله فاعبد، صرف به د الله بندګي کې. او یوازې دې شرف ته وګوره چې موږ د الله بندګان یو. دا څومره لوی عزت دی. موږ دا خبره عامو درسونو کې هم کړې.
ګوره الله د پیغمبر تذکره کوي سبحان الذي اسرا بعبده، پیغمبر ته بنده ویلی دا دومره اوچت مقام دی. بلکې ټول انبیای ذکر کړي دي سورت صاد کې واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، او یاد کړئ پیغمبر زمونږ بندگان ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام. شرف او عزت ته چې دا انبیا بندگان د الله دي. د نیکانو خلکو صفات چې الله سورة الفرقان کې بیانوي نو سوی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، وعباد الرحمن او بندگان د رحمان ذات. نو دا د رب العالمین احسان دی په موږ باندې چې موږ خپل بندگان ګرځولي. بیا دا خبره یاده کوي که غواړي چې عبادت حقیقي وکړي نو ما خو وی کنه چې کې به محبت الله ته بزانه جزا کې خو دوه خبرې ډېرې اهمې دي. اخلاص چې دا څه چې کې خالص وي د الله لپاره کې، ورسره متابعه د رسول صلی الله علیه وسلم، یعنی د هغه په طریقه به کې نوي سبب کې نه راوباسي. دې ته وایي عبادت کول او بندگی کول د الله. بیا عبادت خبره به رانه اوږدې شي خو هسې درته سرسري ذکر کړم. عبادت د زړه مي، عبادت د ژبې هم شتي، عبادت د اندامونو هم شتي. د هر څه خپل عبادت دی دا خالص د الله دپاره دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، او خاص تا نه مرسته غواړو. استعانه، الاستعانه په عربۍ کې مطلب یو دام دی اعتماد کول په الله باندې چې فایده د الله په لاس کې د ورکول او نقصان لري کول دام د الله په لاس کې دي. نو ځکه ته مرسته د الله نه غواړې. سبحان الله دې کې یو بل حکمت هم دی او دا ما څو پېرې ذکر کړی هم دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله موږ خاص تا بندګي کوو او خاص تا نه مرسته غواړو. مرستې دا خبره ولې په بندګۍ پسې وکړه؟ دا په دې چې یا الله موږ خاص تا بندګي کوو خو چې څو پورې تا زموږ مرسته نه کړي موږ ستا بندګي نه شو کولی، نو ځکه تا نه مرسته غواړو. یاده کوي دا خبره چې څو پورې الله تعالی طاقت او توفیق نه یې درکړی دی د هغه وخته پورې تی دا ټکی نه دی سبحان الله الحمدلله یا الله اکبر دا ته نشي ویلی. دا خو احسان د الله دی. دا موږ چې دلته ناست یو اورو بیانوي ټیم ورکوو دا احسان د الله دی په موږ باندې، زموږ احسان نه دی په الله باندې. نو موږ بندګي د هغه وخته پورې نشو کولی چې څو پورې الله زموږ مرسته نه یې کړي. بله خبره یاده کړه، هغې نه مخکې حدیث کې هم دا راځي. دا حدیث به طور د مثال یا دلیل والا امام ابو داود راوړی دی. رسول وسلم به دا دعا غوښته اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا الله زما مرسته وکړه چې تا یاد کړم او ستا شکر ادا کړم او ستا ښایسته بندګي وکړم. اللهم اعني، یا الله زما مرسته وکړه. خیال هم دی که نه؟ دقه خبره دلته پرته ده ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې موږ ستا بندګي د هغه وخته پورې نشو کولی چې څو پورې تا زموږ مرسته نه کړي. څه وجه ده چې دوه کسان یو ځای اوده دي په ژمي کې، یو راپاسې په یخو اوبو اودس کې لمانځلی شي، یو نشي راپاسېدی. څه وجه ده چې یو سړی د دین دپاره ځان ستړی کوي، سهار ماښام لګیا دی، هم د ده په شان بل انسان دی هغه سهار ماښام د دنیا منډې وایي. څه وجه ده؟ وجه دا دی چې د یو له الله توفیق ورکړی دی، مرسته یې ورسره کړې ده، د بل سره یې مرسته نه ده کړې. او چې مرسته یې ورسره نه ده کړې دا هم دې بنده کې څه نقصانات دي د هغې د لاسه. بله مسله ما پرون ذکر کړې وه، ما وی په سوره فاتحه کې د بدن شفا هم ده، د زړونو شفا هم ده. نو ما څه ویلو؟ د زړونو شفا پکې څنګه ده؟ ما مثال ذکر کړی دې کې څه دي؟ ځکه ما پرون ویل که لږ ځان ستړی کړي یو ټکی ورسره سړی ولیکي نو ایاک نعبدو دې کې علاج د ریاکارۍ پروت دی. ریاکاري په زړه کې که چې الله موږ ستا بندګي کوو بل چا دپاره یې نه کوو. و ایاک نستعین علاج د تکبر، ستا نه مرسته غواړو یا الله موږ ډېر کمزوري یو، موږ تکبر نه کوو. دواړه خبرې یادې کړه. ریاکاري نه ځان لرې ساته ایاک نعبد، بیا د تکبر نه ځان لرې ساته
ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله مسله مرسته به صرف د الله نه غواړې، ورسره خبره داسې پوره کوه مرسته به د الله نه خالص غواړو په هغه څه کې چې په هغې باندې الله قادر دی. هر چې انسانان دي نو ته د هغوی نه مرسته غوښتی شي په هغه څه کې چې د هغوی په وس او طاقت کې. لکه څنګه چې موږ پرون د استعاذې خبره کوله، ته یو چا ته دا وایي چې پلانیه ما سره دا سامان ګاډي ته وخېجوه، مرسته دې وغوښته که نه؟ یو بل راغی چې سرسري مسلې اورېدلي دي یا کورنی مفتي دی کور کې ورسره د اردو کتاب پروت دی د پښتو ترجمه، مشرکه مرسته خو تا د غیر الله نه وغوښته. موږ وایو نه، هغه دا مرسته نه د شرک چې کوم دی، دا مرسته غوښتل شي. ګوره مرسته غوښتل د مخلوق نه هغه چې په هغې صرف الله قادر دی دا شرک دی. یا غایب ته چغې وایي یا مړي ته چغې وایي د هغه نه مرستې غواړي، دا د شرک په زمره کې راځي. خو ژوندی سړی دی مخامخ دی او دا کار یې په وس کې دی او تا ورته ووایي چې ستا مرسته غواړه. موسی علیه السلام چې کله مصر ته ورننوتو دوه کسان په جګړه نه یو قبطي او بل بني اسرائیلو کې و. قبطي پې زورور و کوم چې فرعونیانو کې. الله وایي فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه. کوم چې د موسی علیه السلام د قوم نو الله وایي هغه مرسته وغوښته د موسی علیه السلام نه. نو دی شرک وکړو، شرک خو یې دی کړی. نو دا قسمه مرستې غوښتل څه دي؟ دا جایز دي. په مسله ول ځان پوه کوئ، د هغې نه بعد بیا مسله بیانوئ. دا مونږ کې ډېر غټ مشکل دی، خفه کېږو به نه. د بر صغیر طرف ته خصوصا دا مسله ډېره ده، د عربو کې د نیش مطابق ده. مونږ چې کله دینداره شو که نه او په اولني صف کې مونږ 2 ورځې لمونځ وکړو، مونږ ځان ته څه وایو؟ او بیا چې د دې سره ما 3 کتابونه وکتل، بیا عالم څوک دی او ملا څوک دی او مفتي څوک دی، هر چا خولې ته بیا وردان کي ولې ځکه د 3 کتابه کتلی شي. نو نورې بیانوي مسله باندې خدای پوهه نه دی که نه، نو ګډې وډې به شروع کړي. یو کس دا مسله اورېدلې و چې رسول وسلم وایي چې دا سپین ویښته زیړ کوي یا یې سره کوي. حدیث کې راغلي حمرو او صفرو. هغه بیا دا مسله بیان کړې وه. یو کلیپ چې ته بیان کړی و بیا خپل ګروپ و پای کې به درسونه هم کول، اصل یې ترجمې کتابونه پراته دي او ځان له څوک دی نو هغه په هغه چې ته کسانو ته کلیپ لېږلی هغوی ما ته راولي وایي کوم سړی چې د سر ویښته یې سپین شي یا د ګیرې او رنګ وله نه ورکوي نه یې زیړوي نه یې سره کوي نو دا سړی یهودي دی. نو بیا چا ورته ویلي چې دا دومره غټ علما په دې امت کې دي او هغوی رنګ نه دی ورکړی. د دې باب کې څه وایي؟ دوی هم د یهودو په لار روان دي. اصل کې دې مسلې نه پوره خبر نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ژوند څنګه و، صحابه کرامو څنګه چل کړی څنګه دی. نو بس د کتاب کې حدیث ولیدو، د هغې ترجمه ولیده، بس شروع شو او بیا چې ورسره ته معمولي بحث حدیث نه مني، قرآن نه مني، الله دې موږ د کورني مفتیانو نه وساتي او الله دې موږ د هغه براینام مولیانو نه وساتي چې علم ورسره نه وي او ځای دې بولا کړی یا د اردو کتاب کتلی یا د پښتو د فارسۍ او بیا مسلې بیانوي. دوی دین ته لوی نقصان رسوي، لوی نقصان دین ته رسوي. نو داسې نه چې ته مسله واورې چې یاره مرسته به صرف د الله نه غواړې او په خبره دې ځان پوره پوه کړی نه دی که نه، بیا به خلکو باندې د شرک ټاپې لګوي او د کفر ټاپې لګوي، بیا به نقصان وکړي ګټه به ونه کړي. بله مسله ته دا ذکر کړم، موږ مرسته د الله نه غواړو او اسباب لټو، اسباب به لټې. زه به درته داسې فایده ذکر کړم که ویښ وې نو دا زړه به دې ورته وخاندي، بدن پرېږده زړه به دې ورته وخاندي انشاءالله. هغه ده هم په دې نستعین ټکي کې دننه دا خبره هم پرته ده چې اسباب به لټې. سړی ماته وایي چې څنګه موږ سره خو ترجمه پرته ده او په ترجمه کې دا دي چې خاص تا نه مرسته غواړو، بس نور اخوا پکې څه دي. ته که لږ ساعت مخکې ما ته ووایي که نه چې دا یوازې د ترجمو کار نه دی،
د ګیرې د ګټولو مسواک وګدي خو د جیب کې سی به دې کار نه دی. امیر صاحب، مولوي صاحب، مفتی صاحب یا پلانې شیخ د ډېر صفت کوي، پلانې مفتی د ډېر صفت کوي، د دې کار نه دی. علم زنګون ماتول دي یو چاته چې هغه الله پوهه ورکړي په قرآن او په حدیث باندې، بیا به ته ورسي. څنګه؟ اوس ورته غوږ کېده. موږ وایو یا الله خاص تا نه مرسته غواړم، نستعین. په دې کې دنه دا خبره پرته ده چې د اسباب لټوي. څنګه اسباب لټوي؟ ته چې کله الله ته دا وایي چې یا الله خاص تا نه مرسته غواړم، په څه کې؟ په څه کې دې مرسته غواړي؟ او صحیح شو. خو په څه کې؟ خو څه کې ته یې که نه؟ څه کې خو ته یې که نه؟ دغې ته اسباب وایي. ته لاړې ډاکټر له، دوايانې دې راواغستې بیماري، او الله ته دې وایي یا الله تا نه مرسته غواړم چې ته ما ښه کړي. نو ته سې چل کې وایي دوايانې مې راغستې دي چې الله پکې شفا واچوي. ته سهار مزدورۍ له ووتې یا الله تا نه مرسته غواړم. په څه کې مرسته غواړي؟ وایي چې د مزدورۍ کې زما مرسته وکړي. اوس به ورسېدې که نه؟ نو دا مسله په دې نستعین ټکي کې دننه پرته ده. خو چې کله پکې څه وکړې؟ سوچ وکړې. الله یې موږ له طاقت راکړي د سوچ کولو په قرآن کې. یو دا قول د امام حسن بصري رحمه الله نه مشهور نقل دی. هغه وایي الله څه د پاسه 100 کتابونه رالیږلي دي اسماني، څه د پاسه 100 کتابونه دي. د هغه 100 کتابونو چې څومره معانی دي هغه واپس کیږي 4 کتابونو ته: تورات، انجیل، قرآن، زبور. بیا دغه 4 کتابونو چې کومې معانی دي هغه واپس کیږي قرآن ته. بیا د قرآن چې څومره مقاصد او معانی دي هغه واپس کیږي سوره فاتحې ته. او بیا د سوره فاتحې چې څومره معانی او مقاصد دي هغه واپس کیږي ایاک نعبد و ایاک نستعین ته. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ډېره غټه خبره ده چې یا الله خالص تا بندګي کوو، د بل چا نه کوو، او خالص تا نه مرسته غواړو، د بل چا نه غواړو. څومره آسماني کتابونه چې دي د هغې ټولې معنی واپس کیږي 4 کتابونو ته: تورات، زبور، انجیل، قرآن. د 4 کتابونو معنی واپس کیږي قرآن ته. د قرآن معنی واپس کیږي سوره فاتحې ته. د سوره فاتحې معنی واپس کیږي ایاک نعبد و ایاک نستعین ته. ورسېدې به که نه یې رسېدلې؟ اهدنا الصراط المستقیم، وښایه موږ ته لاره نیغه. الله ته ته د دعا چل وکړو په دې صورت کې. دا حمد روانو د الله، ثنا، صفات. یا الله موږ ستا بندګي کوو، عاجزي دې بیان کړه، ستا نه مرسته غواړو، خپل عاجزي دې راښکاره کړه. اوس د الله نه سوال کوي موږ ته وښایه نیغه لار. د دعا طریقه دا ده، ډایرکټ بس مطالبه نه کې. اول به راسوچت کې د الله شان به بیان کې، د الله صفات به بیان کې، د الله حمد او ثنا به ووایي. یا الله ته رحمان، ته رحیم، ته زوروري، ته مهربان. دا قسمه خبرې به وکړي. بیا به خپل عاجزي الله ته بیان کړي. لکه زکریا علیه السلام چې دعا وکړه، یا الله هډوکي مې کمزوري شوي دي، ویښته مې سپین شوي دي، او داسې نور د نیکانو خلکو. موسی علیه السلام چې کله مدین ته لاړ د مصر نه: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا الله ته چې هر خیر را لېږي زه دا خیر ته محتاج یم، فقیر یم. دا قسم عاجزي به بیا الله ته ښکاره کړي. چې کله دې عاجزي بیان کړه بیا د الله نه چې څه غواړي غواړي. دا طریقه مونږ ته چا وښوه؟ د الله. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته وښایه نیغه لار. وی الله خالص تا بندگی کو او خالص تا نه مرسته غواړو، اوس یې ما ته نیغه لار وښایه. ولې؟ د دې دپاره د الله بندگی خالص او برابر د هغه وخته پورې نشي کولی چې څوک پورې په نیغه لار نه روان. دا قرآن داسې تړلی شوی کتاب دی د یو بل سره. یا الله خالص تا بندگی کو. د بندګۍ دپاره خو بیا په نیغه لار تګ پکار دی. نو یا الله هغه نیغه لار راته وښایه. اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت په دې معنی سره هم راځي چاته لار ښوه. دا هدایت د مخلوق په لاس کې دی، دا چې اوس لګیا یم او تاسو ته لار نه ښیم. دا هدایت د انبیاو سره هم دی، نیکانو خلکو سره هم، د علماو سره. دویم هدایت ته د نیغې لارې ته راړول، دا د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې، د الله نه د بل چا سره نشته. نیغه لار الله موږ ته ښیي، دغه هدایت هم د الله سره دی، خو دا مخلوق ته هم ورکړی شوی دی. نیغې لارې ته به الله موږ راړی، دا هدایت د مخلوق سره نشتی، دا صرف الله سره دی. ګینې نوح علیه السلام به خپل زوی نیغې لارې ته راړولی، یا خپله بیبي به نیغې لارې ته راړولی، رسول الله وسلم به خپل تره ابوطالب نیغې لارې ته راړولی، لوط علیه السلام به خپله بیبي نیغې لارې ته راړولی، ابراهیم علیه السلام خپل پلار، او داسې پسې بیا او زموږ په دې زمانه کې ډېر نیکان خلک دي، بچو ته نصیحتونه کوي، بچي بد عمله دي. او ډېر نیکان خلک دي، مور پلار ته نصیحت کوي، مور پلار یې بد عمله دي. خو هغه زور ورسره نشته چې نیغې لارې ته یې راوړي. یا الله وښایه موږ ته لاره نیغه. یو سړی دا سوال کولی شي، یو منټ جو پاتې دي، زه دا خبره به دې پوره کړو. یو سړی دا سوال کولی شي چې دا مؤمن چې ولاړ دی او بندګي د الله کوي، دا نیغه لار نه ده؟ دکه نه ده؟ نو دی نور څنګه هدایت غواړي د الله نه؟ نو جواب، هدایت کله غوښته په دې معنی سره هم راځي چې یا الله ماله د ګناهونو د پرېښودو توفیق راکړه. سړی دینداري کوي خو ګناهونه هم کوي لګیا دی، نو هدایت به نه غواړي. دویم، کله سړی د خپل ګمان مطابق په نیغه لار رواني ګوره او په نیغه نه وي، نو ځکه په مخه به هدایت غواړي. دریم، کله سړی په نیغه لار خو صحیح په نیغه لار روان دی، نو بیا ولې هدایت غواړي؟ د دې دپاره چې یا الله په دې نیغه لار مې پاتې کا، چېرته وانه وړم دي. اوس پې ورسېدې که نه؟ نو چې دا خبرې پکې راشي، نو بیا کم وخت دی چې موږ پکې هدایت ته ضرورت نه لرو؟ هر وخت، د مرګه پورې موږ هدایت ته ضرورت لرو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه هدایت نه وغوښتو، دا سوره فاتحه به هغه نه وي. دغه شان دعاګانې ډېرې زیاتې دي. اللهم اهدني لاحسن الاخلاق، یا الله زما هدایت وکړي ښایسته اخلاقو ته. هغه مشهوره دعا چې د صحیح مسلم کې د تهجد کې چې به رسول وسلم دعا استفتاح وي، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هغې کې مخکې څه دي؟ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. یا الله ما ته نیغه لار وښایه. نو چې پیغمبران د الله نه نیغې لارې غواړي، سوال کوي چې یا الله موږ ته نیغه لار وښایه، نو موږ به یې څنګه وغواړو؟ سبا به انشاءالله شروع هم د دې نه کوو، اهدنا الصراط المستقیم نه، او دا خبره به ذکر کوو چې نیغه لار څه ته وایي، نیغه لار څه ته وایي، د دې نه به شروع کوو. او بله دا چې کیدای شي موږ ټیم زیات کړو، لکه څنګه چې موږ تېر شوو دورو کې هم موږ کوو، موږ به ټیم سره پاسه ګینټه لږ به نور موږ زیات کړو. نو هسې شپې اوږدې دي که نه لنډې دي؟ اوږدې دي او موضوع خوندوره ده. او دې نه بعد دا اوس هم 20 منټه یا 15 منټه کم نه دي نه چې سړی به چې لږ ټیم نور وایي، نو دی چې څه نه څه سبق ویلی کېږي، او د اوله کې لږ تفصیل پکار بیا به سړی پوه شي. نو لږ ټیم به موږ زیاتو، که موږ پکې لږ ستړي هم شو څه نقصان نه دی، هسې دا یو څو ورځې دي، ایام معدودات، او بیا پته نه لګي چې دا به زموږ په نصیب کې او که نه وي. او دومره خوږه موضوع او خوږې خبرې چې سړی والله که په وخت پوهېږي. دغه موږ کېناستو او موږ وی الله دا د الله ذاتي نوم دی، اوس دغه سره پاسه ګنټه تېره شوه، وخت ختم شو. نو دا د هغه رب خبرې دي، ځکه زړونو ته پرېوځي، ځکه سړی تنګېږي نه د دې په بیانولو کې، د دې په اورېدو کې. الله دې موږ په قرآن باندې پوه کړي، الله رب العزت دې موږ د دې مجالسو سره تړلي وساتي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.